السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د فیسبوک مینوالو لپاره یو ډیر زیات خوندور اپلیکیشن در پیژنم چې د دې اپلیکیشن په ترو تاسو خپل فیسبوک چې کوم دی په هر رنګ کې استعمالولی شئ. د هغې فونټ سیز چې کوم دی هغه بدلولی شئ. کم فونټ سیز چې ستاسو خوښیږي هغه انتخابولی شئ. په دې کې د دې اپلیکیشن په ترو دوستانو په همدې اپلیکیشن کې دننه تاسو خپل ملګرو سره میسیج کړای شئ. د دې اپلیکیشن په ترو تاسو کم ډارک موډ همدارنګه په کم رنګ کې چې وي په هغه رنګ کې تاسو استعمالولی شئ. نو د دې ټوله طریقه در زده کوم. یوه هیله در څخه کېږي که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. نو ورځو همدې طریقې ته دا اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي یا دلته کې تاسو د دې نام هم کتلی شئ. په دې نام ایف دی دا ګوګل څخه یې ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو په دې کې به اول تاسو خپل خپل ایډي چې کومه ده هغه لوګین کړئ. لوګین کولو وروسته دلته کې تاسو ته به ښکاري داسې اپشن درکوي. د فرینډ اپشن هم درکوي. دلته کې که تاسو ګورئ د میسیجو اپشن هم درکوي. همدارنګه دلته کې تاسو ته نوټیفیکیشن په درو هغه باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته دا اپشن خو درکوي. دا خو تاسو ته پته ده هر فیسبوک کې دا اپشن وي. همدې وروسته دلته کې درې ټکي تاسو ته ښکاري. په دې باندې چې کلیک وکړئ سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته کې بلاک فیسبوک ایډ په څومره ایډ چې وي په فیسبوک کې داسې تاسو ته په افیشل فیسبوک کې همداسې نورو هغه کې چې تاسو ته کم ایډ راځي. کله مو چې دا اپشن آن کړو نو بیا به ستاسو ایډ باندې په فیسبوک کې څومره ایډ چې وي هغه به باندې تاسو ته به نه راځي. دوهم دوستانو کلر اپشن تاسو ته درکوي چې په کم رنګ کې تاسو غواړئ فیسبوک استعمال نو استعمالولی شئ. اوس دلته کې تاسو ته بر اپشن ښکاري. دا اپشن که چېرته تاسو آن کړو نو دلته کې صرف د دې دغه پټۍ چې کوم ده دا به په دې رنګ کې وي. که نه چېرته غواړئ تاسو ټول فیسبوک دې رنګ ته واړوئ نو دا اپشن آن کړئ. په سیو باندې کلیک وکړئ. په سیو باندې کلیک کولو سره تاسو چې کله خپل فیسبوک استعمالوئ نو هغه په سور رنګ کې وي. دا سپین رنګ تور رنګ هر رنګ ته تاسو وړولی شئ. هغه به ستاسو خوښه ده چې کوم رنګ کې د دې استعمال خوند درکوي. په درو ټکو باندې چې کلیک وکړئ په سیټینګ اپشن کلیک وکړئ. دلته کې فونټ اپشن درکوي. په فونټ کې چې تاسو کم رنګ فونټ انتخابول غواړئ انتخابولی شئ. هغې وروسته دوستانو ټیکسټ کلر اپشن درکوي. کم رنګ ته چې تاسو رنګ اړول غواړئ اړولی شئ. لکه زه یې څنګه سپین خوند کې نو سپین ته مې واړولو. همداسې تاسو ټیکسټ سیز اپشن چې کم رنګ انتخابولی شئ. بډر اپشن دلته کې مثلا مونږ دا بډر چې کوم ده دا آن کړو. همدارنګه ډیسیبل لایک بټن ساوند چې کوم دی د لایک بټن کله چې لایک بټن باندې کلیک وکړئ هغې ساوند به تاسو اورېدلی وي. تاسو به پېژنئ هغه ساوند ډیسیبل کول غواړئ ډیسیبل کوه بندولی شئ. همدارنګه انیبل کلاسیک تیم دا خو اوس کار پکې نه کوي. همدارنګه بټن نیویګیشن که چېرته دا آن کړئ همداسې ډېرې زیاتې اپشنې درکوي. بس د څو ضروري اپشنې چې وي دا خو ما تاسو ته در وپېژندې. ښه دوستانو یو غلطي شی وه دلته کې کله مو چې په درو ټکو باندې کلیک وکړو سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته کې فونټ چې دي په فونټ کې به تاسو همدا فونټ انتخاب کړئ. فونټ کې ګوتې مه وایئ کنې بیا به تاسو ته ایرر راشي. هغې وروسته دلته کې تاسو بډر اپشن ګورئ. بډر کې تاسو کومه بډر چې ورکوئ زه به تاسو په خوښوم بډر. همدارنګه بټن نیویګیشن انیبل کلاسیک تیمو نور څومره اپشنې چې تاسو پکې آن کوئ. آیټو ویډیو پلی چې کوم ده ډیټا سیور لوکیشن همداسې هر رنګ اپشن کې ده. دلته کې ګورئ ډیسیبل میسیج نوټیفیکیشن دا هم ډیسیبل کولی شئ. که چېرته تاسو ته میسیج راشي تاسو ته به یو نوټیفیکیشن راځي هغه نوټیفیکیشن بندول آن کول غواړئ په دې کې کړای شئ. دلته کې هر رنګ کې تاسو خپل فیسبوک استعمالولی شئ. اوس ورځو بډر چې کوم و دلته کې تاسو ته ښکاري دا سپینه لیکه دا تاسو په هر سیز کې هلته کې یو څو اپشن درکوي کوم چې انتخاب کړئ تاسو انتخاب کړای شئ.
نو دا و د دې اپلیکیشن په باره کې معلومات که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو ضرور لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان